د امریکا او د ایران مذاکرات. مسکو وايي امریکا پر ایران ځمکنۍ جګړې ته ځان برابروي. د روسیې امنیت شورا خبرداری ورکړی چې احتمالاً امریکا او اسرائیل د سولې له خبرو په استفادې په ایران ځمکنۍ جګړې ته چمتووالی نیسي. ایراني رسنیو د روسیې د امنیت شورا په حواله ویلي دي چې پینټاګون د ایران شاوخوا او په سیمه کې د خپلو ځواکونو زیاتولو ته دوام ورکړی دی. مسکو دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې په اسلام آباد کې د تیر جمعې له خبرو وروسته ایرانی پلاوی تهران ته د تګ پر مهال هم د ترور له ګواښ سره مخ شوی دی. د ایرانی پلاوی یو غړي محمد مرندي ویلي امریکا سره اسلام آباد کې له مذاکراتو وروسته الوتکه له احتمالي برید سره مخ وه او اړ شول چې خپل مسیر ته تغییر ورکړي. هغه زیاته کړي د یاد ګواښ له امله ایرانی پلاوی ونه توانېده چې په عادي ډول خپل هیواد ته ستون شي، بلکې د مسیر په بدلون سره مجبور شوي چې د مشهد له لارې تهران ته لاړ شي. د چارو شنونکي وايي پاکستان د امریکا د دې پلان برخه دی چې د اوربند او د مذاکراتو په بهانه یې د واشنګټن لوري پر تهران د لا نورو سختو بریدونو لپاره نه بریالي کېدونکو مذاکراتو ته د منځګړیتوب هڅې روانې کړي. پاکستان دلته د یو غولونکي رول لوبوي چې موقع ورکړي امریکا ته او اسرائیل ته چې تر څو پورې د ایران په مقابل کې دواړو طرفه جبهه قوي کړي. اوس هم پاکستان غواړي چې بیرته امریکا د مذاکراتو په بنا باندې چې موږ به مذاکرات کوو تاسو اکمالات کوئ دغه عیني موضوع ده. که بیا مذاکرات پیل کیږي همدغه تیاره ممکنه ده چې وویشتلی شي د هیات او همدغسې په ایران باندې خو برید حتمي او ضروري دی. پاکستان او د ایران ترمنځ له اوسه نه مشکل راغلی دی ځکه دوی خپلې تیارې پاکستانیانو سعودي ته ولېږلې. نو په پام کې دی چې ایران به په سعودي او په اماراتو دواړو باندې حمله کوي. نو دلته د پاکستان سره مستقیم ټکر راغلی. پاکستان چې هڅې کوله ځان د سیمې د یو مهم ډیپلوماټیک مرکز په توګه معرفي کړي، په اسلام آباد کې له ناکامو خبرو وروسته د امنیتي کمزورۍ له امله هم تر نیوکو لاندې دی. ټاکل شوي راتلونکو 2 ورځو کې بیا د امریکا او د ایران ترمنځ مذاکرات وشي چې معلومه نه ده چیرته به کېږي، خو ټرمپ اسلام آباد ته د خپل پلاوي د نه لیږلو خبر ورکړی.